علیکم ملګرو، تاسو ګورئ النخیل مارکیټینګ او زه یم احمد زبیر. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چودري مجید زدیم انټرنیشنل چې کوم کمپنۍ ده هغه د فیصل هیلز، فیصل ټاون او B17 او دغسې د نور کامیابه پروجیکټو بعده په اسلام آباد کې یو نوی پروجیکټ راوچوي. نو و چې د دې تاریخ و موږ ټول ورته منتظره وو. نو دی چودري مجید صاحب تاریخ ورکوي چې 12 اکتوبره به خلکو ته، ډیلرانو ته، مارکیټینګ والا ته به سایټ ویزیټ ورکوي او د خیره هغو ته به سایټ وښکاروي. د ډیولپمنټ په هکله به هلته دی اعلانات کوي او بیا د هغه بعده چې کوم پیمنټ پلان دی هغه به یو افیشلي خلکو ته هینډ اوور سي، خلکو ته به ورکړي او یو افیشلي به اناونسمنټ وسي، د سوسایټي لانچینګ به وسي. نو څنګه چې ما تاسو ته وویل د لوکیشن د موږ مختلف انټرویوانې ولیدې اوس چې د کړي دي، نو په هغه څه دا معلومیږي تقریبا چې 80% چانس دا دی چې کوم لوکیشن دی هغه به د ایرپورټ سره او د ټلیه انټرچینج ټلیه ته نږدې دا ایریا به وي. یعنې د دې چانس 70% دا دی، 80% چې د لیبه سوسایټي چې لوکیشن دی هغه د لی دی، یعنې د موټروی سره نږدې دی او ټلیه سره دی. ټلیه موټروی بالکل یو ښه لوکیشن دی، اسلام آباد ته نږدې دی، ستا لاهور ته نږدې دی، ستا مین موټرویز باندې دی. نو دا یو ډېر ښایسته لوکیشن دی. دا یعنې داسې لوکیشن دی چې نه ډېر لرې دی د اسلام آباد څخه، د مین سټي څخه، او دغسې د نورو خواته هم لارې وروتلي، که د پېښور دی، که څوک راولپنډي ته ځي، که څوک داسې موټرویټو ته ځي، دغسې مخته وځي نور ښارو ته، نو دا په مین هغه باندې راځي، مرکز باندې راځي. نو داسې تاسې ملګرو دا معلوماتو چې ما درکول د فیصل ټاون د چودري مجید صاحب د نوې سوسایټي په باره کې، نو تاسې اوس له خیره 12 اکتوبر باندې لانچینګ کیږي. تاسې زموږ سره ځان رجسټر کړئ. د رجسټرېدا دا فایده ده چې تاسو ته به موږ کوشش دا وي چې یو خو په ښه لوکیشن باندې تاسو ته انشاءالله هغه کم پلاټونه یې هغه به تمامیږي. زموږ خپله کوشش به دا وي. دوم دا چې تاسو ته د پری لانچ کم ریټ چې دی د هغه څه به تاسو ته فایده در واخلو. نو هغه چې څه وخت دا لانچینګ وسي نو تاسو به اټومیټیکلی چې فایلونه وختي اخیستي، ځانونه یې وختي رجسټر کړي، نو هغه به فایده کړي. نو تاسې زموږ سره رابطه کولی شئ، زموږ سره ځانونه رجسټر کړئ. دا یو ډېر ښه پروجیکټ دی، یو ډېر غټ نوم دی. نو انشاءالله تاسې به که څوک یې د ژوند دپاره له خیره انویسټمنټ کوي هغه ته هم فایده ده، او که څوک یې د ګټې دپاره کوي هغه ته هم فایده ده. تاسې النخیل مارکیټینګ سره همیشه اوسئ. انشاءالله تاسو ته به زه په دې هکله نور معلومات هم در کوم. له خیره په 12 اکتوبر به انشاءالله تاسو ته سایټ ویزیټ در کوم. له خیره سایټ به در ښکاروم، هلته به ډیولپمنټ در ښکاروم، او انشاءالله نور د سوسایټي په هکله چې څه معلومات دي هغه به هم ستاسو سره شیر کوم. ډېر کور ودانئ، ډېره مننه.